ټپو ایمان وایه یارانو مینهوالو ته ټپو ایمان وایه دا کټکټ صاحب نه تاسو مې سپارلي بس مرو ډنه لاړم هلکه مهرباني نه خورم نه د لښتي نه به ټوپ کې بیا به راټوپ کې د لښتي نه به ټوپ کې بیا به راټوپ کې ډېره مننه مهرباني د ټولو یارانو دوستانو زمونږ د ځوان چې کم دی دا چینل وښکې دی او دا ورسره خامخا سبسکرایب کړئ چینل سره ځکه سبسکرایب کړئ زمونږ دا ویلاګ به او په دې به بیا د بیک اپ شاټونه ښیي چې کوم مونږ خاکې دپاره ډیزاین کوو کپړې مپړې چینج کوي سړی الیاس خان ویلاګ نو نن نه بعد به د دا نومي او دا سره خامخا سبسکرایب کړئ او السلام علیکم ګرانو کټونکو ګرانو مینهوالو زه یم ګل خان د رمانې نه مې ماسټر دانې وخوري و هندوانې وټۍ ربانې راپا شبانې مې به خلکو ټکې بانې ډاډې شوې سمه شفل به مات کې او په خیر څنګه اختر ټیک ټاک اختر خو تېر شو مړه وي چې اختر دې شي نکري دې په دیوالو ټپه یاره نو ته تپوس نه کړه چې اوس راغلی دارې د اختر پرواز به راغلی به سبا به راغلی ما داسې کار و چې دا قربانۍ راته ډېرې زیاتې وې نو بس دیګونو میګونو کار مو دغه مو هغه نه ډېر شکي شوم لکه شړشم کسکر استاد درته راياد او کنه یارانو دوستانو تاسو وی کسکر صاحب تللی دی انګلینډ ته درو پاکستان کې دی راځي ته نو فرمان کسکر صاحب سره به مونږ یو څو خبرې کوو یارانو دوستانو او د ډېر قیمتي شعرونه دي او دا داسې شعرونه دي یارو چې داسې کار دی چې کسکر صاحب خو په کش باندې لکه دا الیاس چې کم دی الیاس دی خوا کې نه ته د الیاس په زندګۍ راته یو غمګین غونټه کې یو شعر ووایه اجازت دی دته به زه اجازت ورکم خو ګلخان صاحب دوکه شوې که نه وخوی دی که نه نم خوی دی قربانۍ کې ساروي ډېر حلال کړ او نه تا قصابي شروع کړی او که نه یاره بل ګزاره نه کېده بل ګلخان قصبګر وډین کټ او بس یو شان په یو چړې باندې تا ته پټه ده د پنځو ساروونه مې سروالو دیګونه خو دې پخوانه به خوړل دې به دا کارونه شروع کړ یاره دیګونه خو مې رور کوي ما جعفري قصبګر دی یو شی نه یې او که نه مړه نو بله خبره دا کسکر صاحب ته مونږ ته نن خان دی ته ډول د ټوټ پیسټ استخار دی شروع کړی د عالم خبره وره ساروي ډېر حلال کړي دوکه شوې دا هغه نه دی ټپو ایمان وایه یارانو مینهوالو ته ټپو ایمان وایه دا کټکټ صاحب نه دی بھائی دا ډېر وایي ما یو شعر ووایه بس پرېږده ورته دا یو چنچه وه سړی ته نه قلیارېږي بس کسکر پرېږده خپل شعر ووایه دا هغه ریکارډ مات کړه مړه یاره څه خو ووایه که نه څه ورته راووله دا پښتو ده هر طرف ته تاویږي دا وی د لښتي نه به ټوپ کې د لښتي نه به ټوپ کې بیا به راټوپ کې د لښتي نه به ټوپ کې بیا به راټوپ کې کو خوند یې ډک بیا ترې وښه ټوپونه مړه نه یاره په دې نه کېږي خلک په وایي چې دا ولې وایي ته به کو ټوغکې مرض دې ټیک کړی دی مړه نو که ده راته شعر نه ویلې نه پرېږدې شعر یې نه نه شعر به وایي زه یار یو شعر ورته ووایه په لږ ټوپ کو بیا راټوپ کو بس ټوله ورځ وښه ټوپ جا دا ووایه ارشاد دغه پولیس را پسې ګرځي دغه پولیس را پسې ګرځي محبت په چیک پوسټونو وتلی یم د محبت په چیک پوسټونو باندې تللی دی خدایه پاکه نو دا محبت شرمېدلو د لایا نه وتله مړه بس راغلي وو ګپې شپې به لګوو یارانو دوستانو او دا ځوان چې کوم دی یوټیوب ته را ډانګلي دي نو ما ورته وویل یوټیوب ډېره غټه دنیا ده ما یې وویل دا سمندر دی کو دې سمندر کې الیاسه باندې غیب شوې که نه لکه خبره راسه یو کار شي یاره راسې را تاوېدم او دغه
کټر پان سره نه دي اوس یو سوري دی یاره په سوري کې راته دا ډوقونه خوله راوچټه شوه لکه چې مې ورته وکتل دا مار خوله وه ما ته په ایمان ووایه که نه دانه دانه خو پې ویښتو دا بس ګپې ما دا دی څه وایي تا ته زه غلخور کارم هغه بل دی داسې کار وکړه نه خو چې ما دا خوله اوچته کړه یاره بس ما وی راشه ګل خانه نن خو یې تېر کړې ما ور ټوپ کړې چې ور ټوپ کړې لکه دننه پکې لوی شامبور و اوس په اوبو کې مې لامبو واله چې لکې ته ورسېدم هغې کې اوس یو ډقونه کب راته خوله اوچته کړه په مار کې دننه ساده نه خو نه روټې قربانۍ غوښه یې ډېره کړې اوره زه دا ریان یم ته خو څاروي حلالۍ که قینچي کې څاروي پرېږده مړه ډاکټر کې سمې چورو کړې ده یا اوس دغه نه شو حلالولی څوک مار نو اوس خبره وره که نه تا ته ګل خان نه دی معلوم نه پاتې شوی وه دا د کار و چې هغه ټیم زه ټاډی کوم صرف د نوکټرا شاسو نوکونه چې پې خلک کټ کوي یاره چې بس کپ ته مې پکې دننه ور ټوپ کړې بس کب را باندې دا راچل کو خېټه داسې هسې کولی لکه وي دا خو پښتون دی یار وي دا خو نشم ازمولی بس په نوکټراش باندې مې وله دغه دا نرۍ ځای راونیسو چې دا چل مې وله وکړو یو برټ یې وکړو په برټ کې رابار کړم ما یې د نه سړي بیا ما وی ما به سینګار مې تراش دی منوال ته اوس مو خبرو السلام علیکم ملګرو امید لرم چې ټول بخي دا زمونږ ملګری دی علي بی عرف ګلخان د تعارف محتاج نه دی تاسو ډېر ښه پېژنئ نن راغلی و زمونږ غریب خانې ته زمونږ دوست دی زمونږ رور دی او مونږ وایي چې څه ګپې شپې به ولګوو نو د ده زه ډېره شکریا ادا کوم چې زما د دعا سلام نه مخکې د ټوکې ټکالې شروع کړې ځکه چې په ریل کې هم دی ډېر مزاحي دی ګپې شپې لګوي موږ سره نو نن مونږ وایي چې تاسو سره هم په ویډیو کې شیر کړو نو که زمونږ ټوکې ټکالې ګپې شپې هم خوښې شوي وي نو ویډیو لایک کړئ او شیر یې کړئ مهرباني خوشحاله اوسئ ها علي بھائی وایه که نه نور ډېره مننه مهرباني د ټولو یارانو دوستانو زمونږ د ځوان چې کم دی دا چینل وښکې دی او دا ورسره خامخا سبسکرایب کړئ ځکه چې زمونږ څومره مینوال دي نو تقریبا 8 کاله ته مونږ په میډیا باندې کار وکړو نو خامخا زمونږ څه فین خو به وي که نه نو هغې فین ته زمونږ دا ریکویسټ دی چې دا چینل سره ځکه سبسکرایب کړئ زمونږ دا ویلاګ به او په دې باندې بیا د بیک اپ شاټونه ښیي چې کوم مونږ خاکې دپاره ډیزاین کوو کپړې مپړې چینج کوي سړی او بیا هلته چې کوم لوکیشن یا هغه لوکیشن باندې به مونږ د سره ګپ شپ لګو نو دا د سره خامخا سبسکرایب کړئ ګپ شپ هم ولګو فرمان کسکر مې ته به کېښود دا به را روان خاکه کې راولم ښه فرمان کسکر سره پکې مختلف شاعري ویمه خو سړی لا ګبراوېده نو ستاسو فرمان کسکر بسی یارانو هغه خو به صرف شړشم شو کولو او دی به ورسره دی به پوره توتونه وباسي توتان به د ویښر وباسي پوه شوې نو دا لاپې ډوزي به ورته ولو بیا خو دا الیاس تا ویلاګ دی او ده ولا صرف الیاس خان خیر خدا الیاس خان ویلاګ کښه الیاس خان ویلاګ نو نن نه بعد دا نومي او دا سره خامخا سبسکرایب کې او صرف شربت را باندې سکلی دی او تقریبا چې ګنټه خبرې را باندې وکړې د روټۍ ورسره غم نشته چې د هلک باندې روټۍ وخورم نو زه به چې اوس مروړ ځم ملګرو بس په تاسو مې سپارلې بس مروړ نه لاړم هلکه مهرباني نه خورم راله هلکه راړې فرمان کسکر راله روړې راړې یار زه مننه ښه ډېره مننه یارانو دوستانو ګپ شپ هم ولګو موږ خپل دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان